ماشومانو ته مو مالی مدیریت زده کړئ. ماشومانو ته له ماشومتوبه د پیسو لګښت او کنټرول په اړه لارښوونه او روزنه ورکول هغوی ته په راتلونکي کې ډیره ګټه رسوي. ماشومانو ته پیسې ورکول مهم دي، خو تر ټولو مهمه بیا دا ده چې ورته د پیسو مدیریت او کنټرول زده کړئ. ماشومان باید په دې پوه کړل شي دوی ته چې کومې پیسې ورکول کیږي دا له کومه ځایه کیږي او څه ډول ترلاسه کیږي. خپلو ماشومانو ته مو دا زده کړئ چې دوی باید څه ډول او په کومو حالاتو کې پیسې ولګوي، د تفریح لپاره څومره او د نورو مخارجو لپاره څومره پیسې ولګوي. ماشوم ته باید دا واضح وي چې دی د ورځې، اونۍ او د میاشتې په لړ کې څومره پیسې له کوره اخیستلی شي او یا هم ترلاسه کولی یې شي، یا هم د پیسو په نشتون کې باید څه وکړي. د هر کال په پیل کې باید د ماشوم د تحصیل، خوراک، پوښاک او د هغه د جیب مصارف معلوم او کره شي. دا ټول هغه څه دي چې ماشوم ته د مالی مدیریت په برخه کې پوره زده کړه ورکوي. د کورنۍ مشران باید کورنۍ کې داسې یو نظام رامنځته کړي چې ماشوم خدای مکړه د غلا لپاره هڅه ونه کړي. ماشومان مو ځان سره کښېنوئ او په پوره نرمښت او لیوالتیا ورته ووایئ چې دوی د اړتیا پر مهال باید پرته له شرمه له تاسو پیسې وغواړي او په دې برخه کې ډار او ویره ونه کړي. له بلې خوا د کورنۍ مشرانو ته هم پکار ده چې هر وخت د خپلو ماشومانو، تنکیو ځوانانو او یا هم د کورنیو هغو غړو څخه چې کوم ځانګړی عاید نه لري پوښتنه وکړي چې آیا تاسو پیسو ته ضرورت لرئ او که لرئ یې د څه لپاره پکار دي او څومره درته پکار دي. ماشومان هم باید داسې وروزل شي که کله د کورنۍ مشران له هغوی د ورکړل شویو پیسو د مصرف د څرنګوالي په اړه پوښتنه کوي، دوی باید خفه یا هم غوسه نه شي او په پوره لیوالتیا سره توضیح ورکړي.